سینوهه 940مه برخه د غزې د بوږنوونکي مقاومت بیانول. اوس به راشو د سوریې جنګ ته، خو هغه څه چې زه د دې جنګ په هکله لیکم ډېر مختصر دي، ځکه چې زه پوځي کس نه یم او په دې نه پوهېږم چې د جنګي تخنیکونو له پلوه د جنګونو ترمنځ توپیر څه وي. زما له نظره ټول جنګونه یو شان دي، ځکه چې په ټولو جګړو کې ښارونه ورانېږي، کورونه سوځول کېږي، خلک وژل کېږي او د ښځو او ماشومانو کړیکې او ساندې د سړي زړه دردوي. له دې کبله چې دغه منظرې په ټولو جنګونو کې تکراریږي، نو که وغواړم د سوریې د جنګ په هکله پوره معلومات درکړم. د دغه 3 کلن جنګ په هکله به زما خبرې ډېرې ستومانونکې شي. یوازې دومره وایم چې د سوریې ډېر کلي وران شول، د دې لپاره چې میوه یې په اسانه وخوړی شي. په باغونو کې میوه لرونکې ونې غوڅې کړې او په لویو ښارونو کې د خلکو نفوس لږ شو. کله چې هورمهوب سوریې ته ننوت، دوکه یې ورکړه. د دغې پیښې یادول اړین دي. هغه چې کله سوریې ته ننوت، عسکر یې آزاد پرېښودل چې په کلو کې د خلکو شیان لوټ کړي او ښځې اسیرانې کړي. دغه کار یې د دې لپاره وکړه چې عسکر فکر وکړي په سوریه کې ډېر څه ترلاسه کړل او ډېر ساتري وکړه. خو له دې وروسته چې عسکرو تر یو حده ساتري وکړه، هورمهوب د هغوی مخه ونیوله او نیغ په نیغه د غزې پر لور لاړ. هورمهوب چې غزې ته نږدې شو، ژمی رارسېدلی و او کله چې د هاتي عسکرو ولیدل چې هورمهوب نیت لري غزې ته ننوځي، نو په بیړه خپل پوځیان دې ښار په شاوخوا کې دېره کړل چې د هورمهوب مخه ونیسي. د هاتي پوځ په دې پوهېده چې د غزې په مخ کې یوه لویه دښته ده او په اسانه د جنګي ګاډیو په وسیله د مصر ځواکونه ختمولی شي. د ژمي له امله د هاتي عسکر مجبور شول د خپلو اسونو د مړولو لپاره وچ واښه د سوریې له سوداګرو واخلي. کله چې هغوی اسونو ته دغه خواړه ورکړل، اسونه یې ناروغ شول، خوشه یې شنه او نري شول. ډېر اسونه مړه شول او د هاتي ګاډۍ او د سوریې د پاچا یعنې ایزیرو پوځ بې اسون شو. له همدې کبله هاتي او ایزیرو ونه کړه شول چې له خپلو ګاډیو څخه د هورمهوب د مخنیوي لپاره کار واخلي. له دې کبله چې هورمهوب د ګاډیو له پلوه تر هغوی برلاسي و، نو ډېر ژر یې د هغوی ګاډۍ له منځه یوړې. بیا یې پولیس ځواکونو ته مخه کړه او غزې ته څیرمه یې د هاتي او سوریې پولیس ځواکونه هم مات کړل. په دې سیمه کې د هاتي، سوریې او مصر دومره عسکر مړه شول چې تر دې وروسته دغه ټاټوبی د هډوکو په دښتې مشهور شو. کله چې د هاتي او سوریې پوځ د غزې په وړاندې ماتې وخوړه او هورمهوب دغو اډه چورتاران کړه، نو امر یې وکړ چې د نوموړې اډې خوراکي ګودامونه وسوځوي چې اسونه یې ونه خوري. په دې وخت کې زه پوه شوم چې د هاتي د پوځ د اسونو واښه هغه زهرجن کړي وو. زه تر اوسه هم پوه شوی نه یم چې هورمهوب څنګه د سوریې واښه پلورونکي سوداګر اړ کړي ول چې پر هاتیانو زهرجن واښه خرڅ کړي چې د هغوی اسونه ناروغ او مړه شي. له دې وروسته چې د دښمن لښکر د غزې په وړاندې ناکام شو، هورمهوب هڅه وکړه چې غزې ته ننوځي چې د سمندر په غاړه یو بندري ښار دی. په همدې وخت کې د مصر سمندري ځواکونه چې له تانیس څخه را روان شوي په ډېر بد حالت کې د غزې ښار ته راورسېدل. ځکه کله چې د مصر جنګي بېړۍ غزې ته ورسېدې، مجبورې شوې چې د هاتي او سوریې له جنګي بېړیو سره وجنګېږي چې ځان ته لار خلاصه کړي. له جګړې وروسته د مصر ځینې بېړۍ ډوبې شوې او نور بېړیو سپرلو یې هڅه وکړه چې ډېر زر ځان غزې ته ورسوي چې د دښمن بېړیو له حملو خوندي شي. خو د غزې د بندر پوځي قمندان هغوی ته بندر خلاص نه کړه او ویې ویل: زه نه پوهېږم چې تاسې مصریان یاست که نه، زموږ د غولولو لپاره مو د مصر د جنګي بېړیو نښانونه لګولي دي. د غزې د ښار قمندان چې پر بندري سیمې هم حکومت کوه، دومره شکمن سړی و چې حتی هورمهوب ته هم دروازه خلاصه نه کړه او هغه هم مجبور شو چې یوه ورځ د غزې د دیوالونو تر شا پاتې شي. تر یوې ورځې وروسته د غزې د پوځي ځواکونو قمندان هغه ته اجازه ورکړه چې ښار ته داخل شي. کله چې د ننوتو اجازه ورکړه، ویې ویل باید د هورمهوب عسکر له ښاره د باندې پاتې شي او دی یوازې ښار ته ننوځي. کله چې ډاډه شول دغه سړی هورمهوب دی، نو بیا د هغه عسکرو ته هم اجازه ورکړه چې غزې ته ننوځي. په کومه ورځ چې د غزې نه ماتېدونکې کلا د هورمهوب پر مخ خلاصه شوه او هغه دې ښار ته ننوت، نو پر دې ورځ په مصر کې اختر و. دغه ورځ د جنګ د الهې یعنې سخمت ورځ بلل کېږي. پر دې ورځ ماشومان په لرګینو ګرزونو او مصنوعي نیزو سره لوبې کوي او د غزې د جنګ ننداره وړاندې کوي. بې له شکه چې بل داسې ښار نه و چې د غزې په شان دې دښمن په وړاندې مقاومت کړی وي. بل داسې پوځي قمندان هم نشته چې
د دغه قومندان په شان د دښمن سره مقابله وکړي. نو له همدې کبله غوره ده چې زه د دې قومندان نوم په دې برخه کې ولیکم. سره له دې چې زه په سوریه کې د مصر سفیر وم او له ایزیرو سره مې د سولې تړون لاسلیک کړی و. هغه ماته اجازه راکړه چې په دروازې د غزې کلا ته ننوځم، بلکې زه یې په زنبیل کې پر دیوال ورواړولم. د دغه قومندان نوم روژو او عسکرو یې غواسری باله، ځکه چې د بدن فزیکي جوړښت یې د غوا په شان و. له اخلاقي او روحي پلوه هم داسې سړی ما نه و لیدلی چې د روژو په شان بدګمانه او ذیلناک وي. کله چې هغه موافقه وکړه چې هورمهوب دې ښار ته ننوځي، بیا هم د دې سره سره چې پوه شو هورمهوب د مصر قومندان دی، د هدي لښکرو ته یې ماتې ورکړې وه. خو بیا هم شکمن و او هغه ته اجازه نه ورکوله چې ښار ته داخل شي. ویل به یې ښایي دا د سوري او هادي عسکر وي چې د مصر د پوځ جامې اغوستې وي. له دې وروسته چې د مصر لښکر غزې ته ننوتې، له روجو پرته ټول خوشحاله شول، ځکه چې دغه سړی څو کاله په دې ښار کې کلابند و. که څه هم له هورمهوب څخه یې امر ترلاسه کړ، خو عادت یې دا و چې په خپل مرکز کې مطلق واکمن او قومندان وي. خو د هورمهوب راتللو د دې مخه نیوله چې هغه وکړه شي په خپل سر واکمني وکړي. زه تصور کوم روجو چې غواسری باله، لږ شانته لیونی او ډېر ذیلناک و، او که دغه خوی ورسره نه وی نو له هاتي او سوري سره دومره مقاومت هم نشو کولی. روجو ښه پوځي مخینه نه درلوده، ځکه هغه یې په غزه کې پوځي قومندان ګمارلی و چې هغه له مصره لرې وساتي. په دې ډول به د هغه له ځیلونو او شکایتونو په قرار شي، ځکه چې غزه داسې ځای و چې کله به یې څوک له مصره لرې کول او یا به یې سزا ورکوله، هغه به یې غزې ته لیږه. خو له دې وروسته چې ایزیرو په سوریه کې بلوا وکړه او غزې مقاومت وکړه، څرګنده شوه چې روژو یو تکړه پوځي کس دی، او په دې کې شک هم نشته چې که غزې لوړ او کلک دیوال نه درلود، روژو هلته مقاومت نشي کولی. د غزې دیوالونه یې په لویو ډبرو جوړ کړي وو. ویل به دغه کلا په پخوا زمانو کې دیوانو جوړه کړې ده. د هدي عسکرو هره کلا ډېره ژر نیوله او بیا به یې ورانوله، مګر په دې کلا کې ناکام شول. دا تېر لښکر پوځي مهارتونه درلودل. د هرې کلا تر برج لاندې به یې کنده وایسته او په دې ډول به یې دغه برج وران کړه. تر دې وړاندې چې د غزې کلابندي پیل شي، دلته غزې دوه ښارونه درلودل. یو یې پخوانی ښار و چې په کلا کې دننه ودان شوي، او بل یې نوی ښار و چې له دیوالونو د باندې جوړ شوی و. کله چې د ایزیرو بلوا پیل شوه، روژو حکم وکړ چې له کلا د باندې دې نوی ښار وران کړي. هغه د پوځي مصلحت په اساس دغه ښار وران کړه، ځکه چې په هغه وخت کې له ایزیرو د غزې د نیولو تابع نه وه کړې، بلکې یوازې د دې لپاره چې دغه ښار وران کړی و چې له خپلو سلاکارانو سره مخالفت وکړي. د هغه مشاورینو ویلي و چې له کلا د باندې ښار ښایي زموږ د مقاومت لومړنی مرکز وي. خو روژو د دې لپاره چې له هغوی سره مخالفت وکړي، د دې ښار د ورانولو امر وکړه. د ښار اوسیدونکي چې د ښار د ورانولو په تړاو او د روژو له امره خبر شول، نو بلوا یې وکړه او له ایزیرو یې مرسته وغوښته. خو تر دې وړاندې چې ایزیرو د هغوی مرستې ته راشي، روژو د نوي ښار اوسیدونکي ټول ووژل. د دې بلوا مخنیوی دومره بوږنوونکی و چې د غزې د جنګ تر پایه چا جرأت ونه کړ چې د غوایسري روژو له حکمه سرغړونه وکړي. هېڅوک نه پوهېدل چې باید له روژو سره څه ډول چلند وکړي. که د دښمن یو عسکر به خپله وسله روژو ته وسپارله او روژو ته به یې وویل ما مه وژنه، پر ما ورحمېږه، نو روژو به نارې کړې دغه سړی ووژنئ، ځکه هغه د دې پر ځای چې زما عدالت ته پناه یوسي، زما بښنې ته پناه وړي، او دغه موضوع ثابتوي چې ما عادل کس نه بولي. خو کله چې به کوم عسکر تسلیم شو او د بښنې غوښتنه به یې ونه کړه، روژو به ویل دغه سړی ووژنئ، ځکه چې له ما سره سپین سترګي کوي او ما ته په درنه سترګه نه ګوري. کله چې به مېرمنې او ماشومان ورته راغلل او په ژړا او انګولا به یې د خپلو پلرونو او میندو لپاره چې هغه مهال د سوري عسکر ول له روژو څخه بښنه غوښته، نو روژو به ویل دغه کسان هم ووژنئ. ده به د دغه کسانو د وژنې دلیل دا راوړ چې دوی په دې نه پوهېږي څنګه چې د ځمکې په اړه د اسمان حکم نه بدلیږي، هماغسې دغو کسان په اړه چې د مصر پر خلاف یې بلوا کړې وه حکم نه بدلیږي. هېڅوک نه پوهېدل چې له دغه سړي سره څنګه چلند وکړي او څنګه ورسره خبرې وکړي چې هغه خفه نه شي. هغه به هره خبره داسې ګڼل چې ته به څوک ورته ښکنځلې کوي یا هغه غولوي او یا د هغه د حکم پر خلاف عمل کوي. خلکو د هغه په یو شي اعتماد کوه او ډاډمن ول، هغه دا چې کله به یې امر کوه حتما یې اجرا کوي او د خپل حکم د نه عملي کېده
او یا ځان په هکله هیڅ پلمه نه منله. په لومړي سر کې د غزې پر ښار د امورو هیواد پاچا ایزرو حمله وکړه. دغه سړی د مصر پر خلاف له بلوا وروسته د ټولې سوریې پاچا شو او سوریې د مصر له منګولو خلاصه کړه. خو پر غزې د ایزرو حمله د هاتي د برید په پرتله د ماشومانو لوبو ته ورته وه او د نرنو جنګ نه و، ځکه چې د هاتي شپه ورځ اورونه له زهرجنو مارانو ډک منګي مصري اسیران او مړي ښار ته راغورځول. کله چې به مصري اسیران پر ځمکه ولګېدل مړه به شول، ځینې به د ښار په دیوالونو ولګېدل او هډوکي به یې ماتېدل. کله چې موږ غزې ته ننوتو داسې کور مو ونه لید چې چت ولري. د ډبرو او اورونو ګزارولو له امله د ټولو کورونو چتونه لوېدلي یا سوځېدلي وو او د ښار ډېر لږ شمېر اوسېدونکي به تل په خونو کې ژوند کوه. هغه هم هغه ښځې او ډنګر بوډاګانو چې څو کاله یوازې یو وخت ډوډۍ خوړلې وه. روژو د کلابندۍ لپاره ټول نارینه او ماشومان د لوېدلي دیوال پر څنډو پر جوړېده ګومارلي وو او په 10 نارینه او ماشومانو کې 9 تنه ووژل شول. کله چې د ښار ژوندیو خلکو ولیدلو د دې پر ځای چې خوشحاله شي ښکنځلې یې کولې او په سرونو یې خاورې بادولې. هورم هوپ وویل هغوی ته غوښه او غنم ورکړئ، خو ځینو چې له ډېرې مودې وروسته یې په ماړه نس ډوډۍ وخوړله مړه شول، ځکه چې د هغوی معدې څو کاله په لوږو خوړو عادت شوي او ډېر خواړه یې ونه زغمل. کله چې د غزې ښار ته ننوتو دغه ښار انځور ایښونکی و. ما ولیدل چې له دیوالونو څخه د انسانانو پوستکي راځوړند شوي دي. په ښار کې د مړو بوی نه و. موږ چې به کله روان وو پوزې به مو تړلې وې. دغه مړي به د هاتي عسکرو ښار ته ورګوزارول چې د ښار ساتونکي د هغو له بویه په تنګ کړي او یا دا چې د ښار ساتونکي په راز ناروغیو اخته او مړه شي. زه پر دې ورځ چې د مصر د بریالیتوب ستر ورځ وه خوشحاله نه شوم، ځکه چې ومرېدل دغه بریالیتوب د هاتي له لوري ډېرو ظلمونو، کړاوونو او بدبختیو له تپلو وروسته ترلاسه شوي وو چې تر هغې ورځې ساری نه و لیدل شوی. د غوایسري روژو عسکرو چې د ښار دفاع یې کوله له دې کبله چې ډېر ډنګر شوي وو خلک ترې ډارېدل. حتی هغه مړي تر دې عسکرو غټ او ښایسته وو چې د مړو په کور کې به مومی کېدل. د دغو سرتېرو لاسونه او پښې د روژو له لوري د متروکو د وهلو او ډېرې لوږې له امله اوږده او نري شوي وو. پښتۍ له ورایه ښکارېدې او پر زنګنونو یې د لوږې له کبله غدې رامنځته شوې وې. داسې سرتېری مې ونه لید چې پر لاره نیغ لاړ شي. ټول پر ملا کړوپ شوي وو او سترګې د سر په کاسه کې دننه شوې وې. کله چې به یې موږ ته کتل موږ ترې ډارېدو، ځکه داسې ښکارېدل چې وحشي او داړونکي کسان راته ګوري. کله چې هورم هوپ ولید په ډنګرو او ناتوانو لاسو یې خپلې نیزې پورته کړې او زګیروي ته ورته کړیکه یې وکړه. ویې ویل مقاومت وکړئ. کمبخته عسکرو د هورم هوپ په سپارښتنه له خپل قمندانه دغه ټکی دومره اورېدلی و چې د مقاومت وکړئ له خبرې پرته بل څه نه شو ویلی او نه یې په خوله او زړه کې بله خبره وه. کله چې هورم هوپ ولیدل دغه سرتېري د ډېر مقاومت او جنګ له امله دې حالت ته رارسېدلي، نو هغوی ته یې وویل له دې وروسته استراحت وکړئ، وخورئ، وڅښئ او ویده شئ چې د بدن ستوماني مو ختمه شي او بېرته پخوانی طاقت پیدا کړئ. بېله ځنډه یې پر عسکرو تازه غوښه، ډوډۍ او د اوربشو اوبه وویشلې. هورم هوپ په خپلو لاسونو د هر سرتېري په غاړه کې د زرو غاړکۍ واچولې او د سوریې اسیران یې پر هغوی وویشل. خو عسکرو له ډېرې بېوسۍ او کمزوري څخه دغه اسیران خرڅولی نه شول او د هاتي د عسکرو په تقلید یې هغوی شکنجه کول. د دې اوږدې مودې په کلابندۍ کې مصري عسکرو د هاتي له عسکرو زده کړي ول چې څنګه خلک شکنجه کړي او څنګه د هغوی پوستکی وباسي او پر دیوالونو یې زوړند کړي. کله چې به له هغوی پوښتنه وشوه چې ولې د سوري ښځې شکنجه کوئ او ولې نه خرڅوئ، په ځواب کې به یې ویل موږ له نظره د سوري نارینه او ښځې یو شان دي، هر یو چې پیدا کړو خپل غچ ترې اخلو او په شکنجې سره یې وژنو. هورم هوپ غوایسري روژو ته د سرو زرو یو غټه غاړکۍ چې په ښکلو غمیو سره پسلول شوې وه او په لاس کې د سرو زرو یو متروکه ورکړه. هورم هوپ هغو مصري عسکرو ته چې له ده سره غزې ته راغلي وو وویل د غوایسري روژو په ویاړ چیغې ووهئ. ټولو په شور و ځواک نارې کړې، ځکه کله چې ښار ته ننوتل پوه شول چې
دې سړي د ښار د ساتلو لپاره څومره زیار ګاللی او څومره سرښندنه یې کړې ده. له دې وروسته چې د عسکرو نارې ختمې شوې، روجو هورم هوب ته وویل: ایا ته فکر کوې چې زه اس یم چې غاړکۍ دې په غاړه کې راواچوله او دغه متروکه دې په لاس کې راکړه؟ بیا یې پوښتنه وکړه: ایا دا خالصه طلا ده که سوریاني طلا ده؟ ځکه چې سریاني سره زر په لسو کې نهمه برخه مس لري. هورم هوب دې خبرې ته حیران نشو، ځکه پوهېده چې دغه سړي اخلاق او خوی څه ډول دی. نو هغه ته یې ډاډ ورکړ چې دغه متروکه له سوچه مصري طلا سره جوړه شوې ده. غوایسري په ډېرې غوسې سره هورم هوب ته وویل: خپل عسکر له دې ښاره وباسه، ځکه چې هغوی شورماشور کوي او ما خوب ته نه پرېږدي. ما د غزې د کلابندۍ په وخت کې له دې سره چې د تورو، نیزو، د ډبرو د لګېدا او د اورونو د بلېدا غږونه اورېدل، خو بیا مې هم آرام خوب کوه. مګر اوس مې ستا د عسکرو د شورماشور له امله خوب ګډوډ شوی دی. که ته خپل عسکر له دې ښاره ونه باسې او هغوی زما خوب نور هم خراب کړي، نو مجبور یم چې خپلو عسکرو ته امر وکړم چې ستا ټول سرتېري ووژني. غوایسري سمه خبره کوله. هغه سړی چې څو کاله شپه او ورځ په جنګ کې آرام ویده کېږي، اوس نشي ویده کېدی. په تېره بیا دا چې شپه ورځ د پوځي وسایلو د جمع کولو او حساب په فکرونو کې وي. یوه ورځ هورم هوب ته راغی او دا ځلې په ډېرې خاکسارۍ ورته وویل: هورم هوبه، ته د مصر د پوځ قمندان او زما مشر یې. له تا څخه غواړم چې ما ته سزا راکړې، ځکه چې زه د سزا لیاقت لرم. هورم هوب ورته وویل: ولې ته د سزا وړ یې؟ غوایسري ورته وویل: د دې لپاره چې هغه پوځي وسایل او تجهیزات چې تا ما ته راکړي وو او باید د هغو حساب کتاب بیرته فرعون ته ورکړم. نه پوهېږم چې څه کړي مې دي. که زما پاپیروسونه موجود وی، زه پوهېدم چې دغه شیان مې څه کړي دي، خو پاپیروسونه د اور په لمبو کې سوځېدلي دي او له هغه وخته چې زه نشم ویدېدلی، خپله حافظه مې له لاسه ورکړې ده. زه دومره پوهېږم چې دغو ټولو شیانو حساب کتاب چې ما ته سپارل شوي منظم دی، خو یوازې په دې نه پوهېږم چې د خرو هغه 500 کتې چې په ډیپو کې وي څه شوي دي. زه په دې پوهېږم چې له دغو کتو مو استفاده نه وه کړې، ځکه چې موږ له لوږې ټول خره خوړلي دي او کوم خر راپاتې نه شو چې کته پرې واچوو. نو ای هورم هوبه، د دغې بې پروایۍ له امله ما ته د ټولو عسکرو په مخ کې په متروکو سزا راکړه چې پوه شم د فرعون مخې ته نشم تللی، ځکه هغه پوځي شیان مې ورکړي دي چې ما ته سپارل شوي. هورم هوب وویل: له دې امله هېڅ اندېښنه مه کوه، ځکه چې زه به له خپلې پوځي ډیپو څخه 400 کتې درکړم چې په ګودام کې کېږدې، او په دې ډول به ستا حساب کتاب بشپړ شي. خو غوایسري ونه منله او ویل: ته غواړې ما وغولوې او غواړې د خپلو خرو کتې راکړې چې بیا وروسته د فرعون په وړاندې په اسانه ما تورن کړې او ورته ووایې چې ما پوځي شیان اختلاس کړي دي. زه به دغه کار ونه کړم او ستا دوکه به ونه خورم، او په دې هم پوهېږم چې ته له ما سره حسادت کوې، غواړې د غزې حاکم شي او زما ځای ونیسي. زه اوس فکر کوم چې تا خپلو عسکرو ته دنده سپارلې چې زما له ګودامونو څخه د خرو کتې پټې کړي چې په اسانه ما د فرعون په وړاندې تورن کړی شي. زه به هغه کتې ونه منم چې ته یې راکوې او دغه ښار به دومره وپلټم چې کتې پیدا کړم. دغو خبرو هورم هوب اندېښمن کړه چې دغه سړی بیخي لیونی شوی دی او ویل: روژو، غوره ده چې ته د استراحت لپاره مصر ته لاړ شي. زه احساس کوم چې د دې ښار اوږدې کلابندۍ او هغو زیارونه چې تا دلته ایستلي دي ته ډېر ستومانه کړی. خو روژو ورته وویل: زما ښځه د دې ښار کلا او 4 برجونه زما بچیان دي او زه به له دې ځایه لاړ نه شم. که دغه کتې مې پیدا نه کړې، په خپل لاس به د خپلې مېرمنې او بچیانو سرونه له تنه جلا کړم. له هغه وروسته روژو د هورم هوب له خبرتیا پرته خپلو عسکرو ته امر وکړ چې د پوځي ګودامونو منشي چې یو زړور کس و او څو کله د دښمن په وړاندې مقاومت کړی و په دار وځړوي. کله چې هورم هوب له دې کیسې خبر شو، ویل: بې له شکه دغه سړی لیونی شوی دی، او امر یې وکړ چې هغه په یو کوټه کې بند او وڅاري او د باندې د وتلو اجازه ورنه کړي. ما ته یې وویل: ورشه هغه معاینه کړه او وګوره چې څنګه یې معالجه کولی شي. زه لاړم او روژو مې معاینه کړه. بیرته چې راستون شوم، هورم هوب ته مې وویل: دغه بخارونو له امله چې د ده په سر کې راټول شوي، هغه لیونی شوی دی او د هغه د معالجې لپاره مې 2 وسیلې په نظر کې شته. لومړی دا چې
ته له خپلو عسکرو سره له ښاره ووځي او غزه هغه ته پرېږده چې هغه په یوازې سر په دې ښار کې حکومت وکړي. هورم هوب وویل زه تر هغه له غزې نشم تللی چې له مصره مرستندوی ځواک راونه رسېږي. بیا به په سوري برید وکړم، ځکه د مرستندوی ځواکونو له راتګ مخکې که زه له دې ځایه لاړ شم سمدستي به ماتې وخورم او زما د لښکرو د ساتلو او امنیت یوازینۍ وسیله د غزې کلا ده. ومې ویل اوس چې له دې ښاره نشي تللی نو غویسري د معالجې لپاره بله چاره نه لرم مګر دا چې سر یې سوری کړو چې له سره یې بخارونه ووځي. هورم هوب په دې پوهېده چې د سر د کوپړۍ سوري کول خطرناک کار دی. نو زما له وړاندیز سره موافقه ونه کړه او ویې ویل زه هغه سړی د سر سوري کولو له خطرې سره نشم مخامخ کولی چې د مصر د دفاع لپاره یې سرښندنه کړې وي. پر دې سربیره کیدای شي دا تور هم راپورې شي چې دغه له زړورتیا او مېړانې سره مې بخیلي کړې ده او د هغه د وژلو زمینه مې برابره کړې ده. زه له یو شمېر ارام بښونکو درملو او 2 تنو مضبوطو کسانو سره دغه کوټې ته ورغلم. دغو کسانو ته مې وویل چې هغه په یو کټ کې کلک وتړي چې درمل پرې وخورم. دغو کسانو غویسر په یو کټ کې وتړه او ما په یو قیب سره دغه په ستوني کې درمل ورتوی کړل. له دې وروسته مسکن درمل چې لږ نشهیي مواد هم پکې وو هغه ته ورکړل. کله چې د غویسر معدې ته درمل ورسېدل ورو ورو یې اغېز وکړ. پوه شوم چې لږ ارام شو. ما ته یې وویل دغه شغال هورم هوب چې له صحرا د غزې بندر ته راغلی دی زما فکر داسې خراب کړ چې هر څه راڅخه هېر شوي دي. دا مې هم هېر کړ چې د هورم هوب د راتګ یو ورځ مخکې مې د سوریې یو خطرناک جاسوس نیولی او د کلا په برج کې مې بندي کړی دی. ما نیت درلود چې په دار یې کړم خو د هورم هوب د راتګ او د هغه د عسکرو د راتګ له امله زما پریشانۍ د دې مخه نیوله چې زه دغه جاسوس ختم کړم. خو دا چې دغه سړی ډېر چالاک دی نو فکر کوم د خرو کتې هم هغه پټې کړي دي. لاړ شه او هغه ما ته راوله چې زه ترې پوښتنې ګروېږنې وکړم. پوه شوم چې کتې څه کړي او چېرته یې پټې کړي دي. له دې وروسته چې د هغوی له پټنځایه خبر شم نو اسوده به شم او په ارام به ویده شم. ما په سر کې فکر وکړ چې غویسر یې چټیات وایي خو هغه داسې ټینګار کوه چې زه مجبور شم په برج کې د کلا زندان ته ورشم او هغه جاسوس ووینم. له دې وروسته چې زه د برج په لور لاړم معلومه شوه چې جاسوس د جیل په ښکتني پوړ کې دی. دغه ځای ډېر تیاره دی او جیل ته د ورتګ لپاره باید مشالونه ولګوو. یو مشال مې روښانه کړه او دغه جیل ته د ننوتو تکل مې وکړه. په دې وخت کې متوجه شوم چې د جیل ساتونکی ړوند دی. هغه ته مې وویل زه راغلی یم چې د سوري هغه جاسوس ووینم چې د هورم هوب له راتګه یو ورځ مخکې نیول شوی دی. زه غواړم دی له زندانه راوباسم او غویسري ته یې ورولم. خړون بوډا د مصر د 20 خدایانو نومونه واخیستل او په هر یو یې قسم وخوړ چې په دې جیل کې ژوندی بندي نشته ځکه کله چې به بندي ونیول شو لومړی به د معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر او دا چې ولې او څنګه دلته راغلی او کوم ډول خبرونه غواړي شکنجه کوو. بیا به یې په جیل کې په زنځیرونو وتړه او په خپل حال به یې پرېښود چې له لوږې مړ شي او مړی د جیل ویرونکي موږو خوراک شي ځکه چې بندیانو ته د ډوډۍ ورکولو لپاره هیڅ شی هم نه پیدا کېدل. له دې سره سره چې ړانده بوډا د مصر په 20 خدایانو قسم وخوړ چې په دې جیل کې څوک ژوندی نشته. خو زه یې په خبرو پوه شوم چې دروغ وایي ځکه چې یو رښتینی کس اړ نه دی چې په 20 خدایانو قسم وخوري. هغه ته مې وویل ته پوهېږې چې غویسر یې داسې کس دی چې که پوه شي تا دروغ ویلي نو له دې سره سره چې بوډا او ړوند دی پوست به دې وباسي. وایي کله چې بوډا پوه شو زه یې په خبرو نه غولېږم نو رکوع او سجده یې وکړه او ویل ای ستر انسانه چې زه دې نه وینم خو له غږه دې پېژنم چې مصری او ځواکمن یې پر ما ورحمېږه او ما واکمن ته مه سپاره ځکه چې هغه به مې مړ کړي. زه د مصر او فرعون یو وفادار خدمتګار وم او یم او د کلابندۍ په پړاو کې هغه وخت چې لای محبوسینو ته خواړه ورکول او خوراکي مواد ډېر کم شوي نه وو ما به هره ورځ مصر او فرعون ته د خدمت لپاره د بندیانو یو اندازه خواړه پټول ځکه پوهېدم څومره چې هغوی ډېر وږي وي ما به مصر ته ډېر خدمت کړی وي. خو دغه سریاني جاسوس چې غزې ته د هورم هوب له راتګه یو ورځ مخکې نیول شوی عادي بندي نه دی ډېر ژبور دی او کله چې خبرې کوي دغه خوږې خبرې زما په غوږونو کې د بلبلانو د غږ په شان وي. په کومه ورځ چې هغه جیل ته راواستول شو او د بندیانو مړي ولیدل چې غوښې د موږو خوراک شوي دي
له ما یې پوښتنه وکړه چې دغه کسان ولې مړ شوي دي. ومې ویل له دې کبله چې په دې ښار کې خواړه نه پیدا کېږي، موږ بندیانو ته خواړه نشو ورکولی او هغوی له ولږې مري. باید ته پوه شې چې زه ړوند یم او دغه بندي په زنځیرونو نشم تړلی. تل چې بندي جیل ته راځي نور کسان یې په مسي زنځیرونو تړي او بیرته ځي. خو له دې وروسته چې بندي په زنځیر وتړل شي زه د جیل ساتنه کولی شم. کله چې دغه جاسوس راوستل شو همدا کار یې ورسره وکړه. په پیل کې نور کسان راغلل او هغه یې په زنځیر وتړه او کله چې هغوی لاړل بندي له ما څخه د بندیانو د مرګ د علت په هکله پوښتنه وکړه. د بندیانو د مرګ په اړه چې هغه زما ځواب واورېد نو ما ته یې وویل که ما ته خواړه او اوبه راکړې چې زه له لوږې مړ نه شم او پیاوړی پاتې شم نو زه به دې ښار ته د هورمپوب د راتګ په وخت کې دومره سره او سپین زر درکړم چې په سوریه کې هېڅ شتمن کس دومره زر ونه لري. کله چې ما دغه ژمنه ترې واورېده پوه شوم چې رښتیا وایي او په خپله وعده به عمل وکړي. هغه به ویل پر دې سربیره چې زه به دومره سره او سپین درکړم چې لیږدول به یې درته سخت وي. ستا د سترګو معالجه به هم وکړم ځکه چې زه یو ډاکټر هم پیژنم چې د سترګو د ناروغیو په شمول د ډېرو نورو ناروغیو په معالجه کې مشهور دی. بندي راته وویل زما دغه سترګه چې ته یې ګورې هماغه ډاکټر راغولی ده او له دې وروسته چې هورمپوب دې ښار ته راننوت ته به هم شتمن شي او هم به دې سترګې رڼې شي. ځان لپاره به کور جوړ کړې، په خپل کور کې به 10 نوکران وساتې او په شوه روز کې به 10 ځله د غاز غوښه خورې. ما باور درلود چې هغه به د هرې ډوډۍ په بدل کې ما ته ډېر زر راکړي نو هره ورځ به مې هغه ته ډوډۍ او اوبه ورکولې او هر ځل چې به مې ډوډۍ ورکوله هره ډوډۍ به مې 10 ځله 10 دین سره زر ګڼله. خو هغه ډېر ژر وږی کېده او په شوه روز کې به یې څو ځله له ما څخه ډوډۍ غوښتله. ما به هم په هغو وسایلو سره چې په لاس کې مې وو هغه ته ډوډۍ برابروله او ورکوله. دغه سړی اوس د هغې ډوډۍ په بدل کې چې خوړلې ده تر څو ورځو مخکې پورې 2 وارې 10 ځله دینه زما پوره وړی دی. خو زه له هغه ډېر څه غواړم او تر هغه وخته به په تمه شم چې زما پور 3 میلیونه دین شي. بیا به هغه ته خبر ورکړم چې هورمپوب دې ښار ته راغلی دی. جیل ساتونکي وویل نه که مې هغه ته ویلی وی زه به له ډېرې شتمنۍ بې برخه شوی وی. خو کله چې زما پور 3 میلیونه دین ته ورسېد بیا به هغه خبر کړم. ما ورته وویل ای ړونده او ساده سړیه آیا په دې پوهېږې چې 3 میلیونه دینه څومره طلا کېږي؟ که 3 میلیونه دینه زر په یو ځای کې غونډ کړې ان په 10 آسونو به یې بل ځای ته ونشي لیږدولی. هغه وخت چې غزه د سوداګرۍ مرکز و په ټوله غزه کې 3 میلیونه دینه زر نه پیدا کېدل.